اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، نن تاسو ته یو بل درس وړاندې کوم چې ضمیرونه سره د موجوده فعل یعنی د یو شی شتون ښیي. موجوده فعل لکه اتخ چې دی دا یو په فرانسوي ژبه کې موجوده فعل دی چې مثلا زه تو هغه دا شیان ثابت کوي او موجودیت ښیي. اوس دا په حال جاري کې، په تیره کې او راتلونکي کې موږ څنګه استعمالولی شو. دا درې واړه زمانو کې موږ سبجیکټ سره او دا نن به اتخ تدریس کوو چې څنګه استعمالیږي او څنګه استعمالولی شو. راځئ چې دوستانو ویډیو شروع کوو. اوس je suis معنا زه یم. je suis معنا زه یم. جو سبجیکټ شو، سوی معنا ټو بی، په انګلیش کې ورته ټو بی وایي، په فرانسوي ورته اتخ وایي. جو سوی معنا زه یم. تو ای معنا تو یې، تو سبجیکټ شو، ای اتخ شو یعنی تو ای معنا تو ای. il est معنا هغه دی، په انګلیش کې ورته وایي he is، هغه دی. il est هغه دی، il سبجیکټ شو، ای ټو بی شو. elle معنا هغه دی ښځې لپاره. موږ ویلي چې ال ښځې لپاره استعمالیږي. elle est هغه دی. nous sommes موږ یو. nous سبجیکټ شو جمع لپاره. موږ sommes معنا یو. être vous êtes vous سبجیکټ شو، ات چې دی اتخ شو. vous êtes معنا تاسو هستئ. ils sont هغوی دي. il معنا هغوی، sont معنا دي. ils sont هغوی دي. elles sont ال معنا هغوی ښځو لپاره استعمالیږي. elles sont هغوی دي. دا چې و دا مخکنی چې و دا په خارج جاري زمانه کې و. اوس دا چې دویم شروع کوو دا په تیره زمانه کې دي. j'étais معنا زه وم. j'étais معنا زه وم. tu étais معنا تو وی. tu étais معنا تو وی. il était معنا هغه و. il était معنا هغه و. elle était معنا هغه ښځه و. elle était معنا هغه ښځه و. nous étions معنا مونږ و. nous étions معنا مونږ و. vous étiez معنا تاسو وای. vous étiez معنا تاسو وای. ils étaient معنا هغوی و، نارینه لپاره جمع دی. ils étaient معنا هغوی و، نارینه لپاره جمع دی. elles étaient معنا هغوی و، جمع دی ښځې لپاره. ils étaient معنا هغوی و، جمع دی ښځو لپاره. دا په تیر زمانه کې و چې فرانسوي کې تیر زمانه کې و. دا فرانسوي اتخ او موجوده فعلونه په تیر زمانه کې و. دا اوس راځو راتلونکې زمانه کې. je serai زه به یم. je serai زه به یم. tu seras ته به یې. tu seras ته به یې. il sera هغه به یې. il sera هغه به یې. elle sera هغه ښځه به یې. elle sera هغه ښځه به یې. nous serons موږ به یو. nous serons موږ به یو. vous serez تاسو به یې. vous serez تاسو به یې. ils seront هغوی به یې. ils seront هغوی به یې. elles seront هغوی به یې ښځو لپاره. elles seront هغوی به یې ښځو لپاره.
دا نننی زمونږ درس و دوستانو چې مونږ په راتلونکې زمانه کې موجوده زمانه کې او تیر زمانه کې مونږ to be ورب یا موجوده ورب په فرانسوي موجوده هغه ورب چې مثلا د یو شي موجودیت ښیي مونږ په فرانسوي ژبه کې څنګه استعمالولی شو دا د هغې استعمال او که چیرې تاسو کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې لیکلی شئ او تاسو کوم مشکل لرئ هغه هم په کمنټ کې لیکلی شئ چې موږ د هماغې په باره کې یو ویډیو جوړ کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو